کله یوې خوا ننګرهار کې د هوا ګرمېدو د خلکو ژوند سخت کړی، خو له بلې خوا بیا د وطني کولر پکیو جوړونکو بازار ورسره ښه شوی. یو تن کولر جوړونکی کامران وایي پروس کال نه سکال ګرمي لږ زیات هم دی او کولر بازار هم ښه ډېر دی. یو دا برقي ده چې مصرف لږ زیات دی او دا سولري چې دی دا به کم مصرف هم دی خو چارجر به ورته اخلي ډپټر بیا به برق هم کار کوي درته. یو بل کولر جوړونکی عمران وای وطني کولر له بهرانیو هغو ښې دي او په کمه بیه هر څوک اخیستلی شي. والله شکر دی وروړي کې زمون کاروبار ښه دی د ساحې نجارانو کولر مختلفې کولر لکه بالینو دي دا ګریلې دي برخیانې دي سولریانې دي مثل مکس کولر دي ورور مکس رقم دي او وطني ساده خپل دی افغان د خپل د لاس زحمت کار دی. سټیټ اوسای د دورې د 15 شپږ اته دانې جوړوي شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې د کولر اخیستو په موخه بازار ته راغلی وای ګرمي ډیره زیاته ده او هر څوک باید خپل کورنۍ له ګرمۍ وژغوري. ګرمي خو ډیره زیاته ده، انتهایی ګرمي ډیره زیاته ده ځکه چې خو په مجموع کې ټوله کور د دنیا چې دغه ګرمه شوې ده اقلیمي بدلونونه دي ډیر مشکلات دي. بیا په جلال آباد خو نو په ګرمۍ کې نوم لري نو ډیره زیاته ده ګرمي ډیره او بس هر کوشش د خلکو ته دا پکار دی چې هغوی خپل ماشومان د ګرمۍ نه وساتي او څومره وسه کېږي بې ضرورته د باندې ونه ګرځي او ځان مشکل نه بچ کړي. نو دا خو ګرمي ډېره زیاته ده او ځان خپل وسایل چې څومره چا په وس کې څومره امکانات دي هغه وسایل برابر کړي او هغه ګرمي چې کوم دفع کړي. هر کال د اوړي په موسم کې د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت ننګرهار کې هوا ډیره ګرمیږي چې خلک په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کوي.